السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د انګریزي ژبې توري په باره کې یو څه خبرې وکړو. د انګریزي توري یا انګلیش الفابet 26 دانې دي. تاسو چې دلته ګورئ، دا د انګریزي ژبې غټ یا capital یا upper case توري دي. انګریزي ژبه لوور کیس یا کوچني توري هم لري چې هغه به په بل درس کې تشریح کړو. راسئ چې نن د انګریزي ژبې د غټو تورو ولیکو او ویې وایو. لکه ما چې وویل، دا چې تاسو وینئ، که تاسو دا حساب کړئ 26 دانې توري دي. نو یو بل موضوع به زه یاده کړم، که تاسو وینئ یو څو توري دلته رنګ یې بله کم دی. ما بله کم په بل رنګ لیکلي دي. تاسو پوهیږئ چې دا ولې؟ اول خو حساب کوئ چې څو توري دلته رنګ یې بله کم دی. زه به تاسو ته یو څو دقیقې وخت درکړم، تاسې وګورئ. آفرین، 6 دانې دي او په هغه باره کې به هم خبرې وکړو چې ولې د دې رنګ فرق لري او د دوی علت د دې علت څه شی دی. ښه، راسئ چې د توري په باره کې معلومات درکړو. زه به تاسو دا توري ولولم او بیا به دوام پلا بیرته راسو او وبګورو چې موږ دا توري څنګه لیکو. لکه تاسو چې پوهیږئ، د پښتو ژبه د ښي لاسه و کیڼ لاس ته لیکل کیږي، مګر د انګریزي ژبه د کیڼ لاسه ښي لاس ته ده. نو موږ چې لیکنه کوو د انګریزي ژبې د کیڼ لاسه پیل کوو او په ښي لاس کې ختموو. نو په دې خاطر باندې دا توري دغسې لیکل سوي دي. ښه خیر، راسه اول به راسو وبې وایو. تاسو زما سره تکرار کړئ. اول توری یا اول letter چې دی هغه A ده. څه شي ده؟ A. دوهم B. تاسو یې ووایاست B. درهم توری C. C. څلورم D لکه ډال D. دا بل توری پنځم توری E. E. بل F. F. دغه توری G. G. ورپسې توری H. H. د هغه بعده I. I. او بل J. J. او دلته په دغه لوړ کې آخري K. K. دا بل توری L. L. دا بل توری چې دی M. M. ورپسې N. N. د هغه بعده O. O. ورپسې P. P. او ورپسې Q. Q. د هغه بعده R. R. S. S. T. T. او د هغه بعده U. U. او ورپسې دغه یو څه موږ ته سخت دی، موږ ځینې وخت دغه نسو ویلی، مګر مشکل نشته، ځکه په یو څو واره کې چې موږ دا تکرار کوو انشاءالله هغه زده کولی شو.
وی دا ګوره وی نه ده وی نه ده دا ژبه چې ده وی دا خپل شونډان سره موښلئ د ژبې ته تقریبا نږدې وی وی دا دبلیو دا بل ایکس ورپسې وای او آخري توري 26م توري ځینې خلک په اروپا کې چې ژبه انګریزي هغه ته دې ته زید وایي مګر اصلا په نورو هېوادو کې لکه امریکا او کاناډا کې ته زی وایي زی زید که وایم صحیح دي خو زی ورته وایي په دغه په امریکا او کاناډا کې زی نو دغه 26 د انګریزي غټ توري اوس به زه تاسو ته دغه ولیکم چې دا څنګه لیکل کیږي که ستاسو په یاد وي موږ په ژبه کې دوه اصوله دي هغه اول اصل دا دی چې په عموم صورت سره توري د لوړ څخه لاندې څخه لیکل کیږي او بل د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته که څه هم یو څه استثنا شته دغه چې دي زه به تاسو ته په arrow په انګریزي کې arrow وایي یا ویکټر مګر په انګریزي کې arrow ورته وایي زه په هغه باندې تاسو ته دا ولیکم چې دا څنګه لیکل کیږي دا غټ توري راسئ چې اول توري څنګه لیکل کیږي تاسو ولیدل دا توري موږ د سر د لوړ څخه شروع کوو داسې راځو لاندې او بیرته ځو د لوړ څخه شروع کوو لاندې ته او بیا چون دا ژبه په انګریزي ژبه د کیڼ لاس ته ښی لاس ته ده دغه رقم راځو بي وګورئ بي موږ د لوړ څخه لاندې شروع کوو یا پیلوو یې او د هغه بعد د کیڼ لاس ته ښي لاس ته راځو داسې راځو او بیا داسې راځو سی چې ده شروع کوو یې و ښي لاس ته کیڼ لاس ته ځو بیا د لوړ څخه لاندې داسې ډي د لوړ څخه شروع کوو پیلوو یې لوړ داسې راځو بیا بیرته د لوړ څخه د کیڼ لاس ته ښی لاس ته مګر لاندې راځو لکه دغه په دې شکل چې وینئ دغه رقم هم په دغه شکل چې موږ اول د لوړ څخه لاندې راځو بیا د کیڼ لاس ته ښی لاس ته دا خط لیکو دا چې خلاص شو بیا دا خط لیکو دا چې خلاص شو بیا د آخري خط لیکو اوس نو راسو اف ته اف هم دغسې د لوړ څخه لاندې راځو او د کیڼ لاس ته ښي لاس ته جي چې لوړ شروع پیل کوو داسې راځو د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته وبخښئ دا اصلا داسې دی چې زه به دا پاکم دلته یو شی دی ما فکر نه و ډېره بخښنه غواړم دا په مابینځ کې پیلوو او د پیل داسې دی لکه دلته د مابینځ کې د توري داسې ځو د ښي لاس د کیڼ لاس ته ښي لاس ته داسې له لوړ څخه لاندې راځو او داسې لوړ دا یو څه فرق لري اول د دغه ځای څخه شروع کوو مابین څخه د کیڼ لاس ته ښي لاس ته بیا داسې لاندې څخه لوړ اچ هغه همچنان دی لکه دا نور چې وه د لوړ څخه لاندې دا خط یې بیا نه لیکو بیا دا بل څنګ ته په یو مساوي توګه باندې لاندې او بیا د مابینځ خط یې د کیڼ لاس ته ښي لاس ته راځو آیم ډېر اسانه دی ځکه یو خط دی لکه یو الف بس دغسې لیکو د لوړ څخه لاندې دا خلاص شو جې
هم دغسې لیکو چې د لوړ څخه لاندې راځو، بیا د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته ځو. داسې اول راځو، بیا دغسې ادامه ورکوو دلته، او دغه اخري د سر خط چې دی د کیڼ څخه ښي ته داسې راځو. کې هم همچنان د لوړ څخه لاندې اول خط یې داسې، بیا دغه دوام خط یې د مابین څخه شروع کېږي، د کښته څخه لوړ ته ځي داسې. بېرته دغه مابین ته راځو او د دا لوړې څخه بیا لاندې ته راځو چې دغه خط یې لیکو. ال چې دی د لوړ څخه لاندې او بیا د کیڼ څخه و ښی لاس ته داسې راځو. ام اول د لوړ څخه لاندې، بیا د دغه لوړ په دا کیڼ لاس چې دی داسې لاندې راځو، دغه مابینځي خط یې لیکو، دغه رقم. بل بیا دلته راځو، دا خط هم لاندې ځي. ما باید اول ویلي وای چې دغه دوه خطه اول لیکل کېږي. اول دا لوړ لاندې دا دوه، بیا دا مابینځ ده. نو اول دا، بیا دغه د لوړ څخه لاندې، بیا دا هم داسې د لوړ څخه داسې لاندې. ان لوړ لیکو، د لوړ څخه شروع پیل کوو، لاندې راځو، بیا داسې راځو د کیڼ لاس ته ښي لاس ته داسې، او بیا داسې د دغه داسې لوړ. یا داسې هم کېدای شي چې تاسو، زه به دا بېرته غلط کړم، پاک پرې کړم. دغه خط چې مو اول ولیکئ د لوړ څخه لاندې، د لوړ څخه بیا داسې کوږ مګم لاندې، بیا دغه خط لیکو د لوړ څخه لاندې. داسې هم کېدای شي. او چې ده د لوړ څخه لاندې، بیا داسې بېرته د لاندې څخه لوړ، دا خو داسې یو ګردۍ رقمه دی. نو دغسې شروع داسې لیکو، داسې راځو، بیا دلته چې راورسېدلو دا خو ادامه ورکوو داسې. پي د لوړ څخه لاندې، او بیا د دغه لوړ څخه پیل کوو، د کیڼ لاس ته ښي لاس ته راځو، داسې لاندې دغه رقم. کیو داسې لکه او مابینځ کې دا خط دی چې لاندې راځي، دا کیو ده. نو دغه هم دغسې لیکو، داسې اول پیل کوو دلته، داسې د لوړ څخه لاندې، بیا داسې د لاندې څخه بېرته لوړ، داسې دایره رقمه جوړ شي، او بیا دا خط د مابین څخه تقریبا د مابین څخه یو څه لاندې داسې کوږ د کیڼ څخه و ښي لاس ته مګم کوږ راځي. تاسو وینئ دا رقم. آر چې دی یا آر چې دی دا هم د لوړ څخه لاندې اول لیکل کېږي، بیا بېرته لوړ ځو، داسې لاندې راځو، دا رقم تاسو وینئ. دا ځای پاتې شو، دلته چې بېرته رالو د لوړ څخه لاندې راځو، خو د کیڼ لاس ته و ښي لاس ته داسې تقریبا داسې کوږ دی دا خط، نه دغه رقم. اس چې دی، اس یو څه فرق لري. اس موږ په ښي لاس پیل کوو او کیڼ لاس ته راځو. تاسو ووینئ داسې، دلته چې دا ولیک داسې شروع کړئ، داسې راځم، بیا نو بېرته داسې راګرځم او اخري دلته دی. دغه یو څه فرق لري دا تقریبا دا ټولو څه چې پیل یې په ښي لاس کې دی او ختمېده یې په کیڼ لاس کې دی. ټي چې ده اول یې دا سر نه لیکو، اول یې دغه مابین دا خط لیکو، د لوړ څخه لاندې اول دا لیکل کېږي، بیا نو د کیڼ لاس او ښي لاس ته دا خط یې پر سر چې دی دا رقم. داسې معلومیږي لکه د برق خاده. یو هم د لوړ څخه لاندې اول پیل کوو داسې، بیا د دغه څخه ادامه ورکوو، دا رقم د لاندې څخه لوړ. صحیح. اوس نو وی ده، وی هم چون انګریزي ژبه د کیڼ څخه ښي لاس ته ده، همیشه په کیڼ لاس کې پیل کوو، لاندې داسې کوږ خط داسې لاندې راځو. دا چې مو داسې راوړه،
دوې لارې دي. یو داسې کوای سئ چې د لوړ څخه لاندې دلته راسئ او یا د هغه خپله ادامه ورکړئ. مثلاً دغه ښه دی چې د لوړ څخه لاندې دغه خط ولیکل سي، یو څه کوږ، بیا ډېر یو رقم راځي. W هم دغه رقم ده چې اول د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته مګم لاندې راځي دا خط. بیا داسې راځي چې دغه خط چې لاندې دی، لاندې څخه لوړ ځو، دلته بېرته دا خو تقریبا د تورې مابینځ دی تقریبا، بیا بېرته داسې لاندې راځو او دغه آخري خط چې وینئ داسې لوړ څخه لاندې بیا سر ته رسېږي. دا X داسې دوه خطه دي کاږه ور داسې پراته دي، تاسو وینئ. اول د کیڼ لاس د ښي لاس ته دغه خط داسې لیکو، تاسې وینئ دا رقم، او بیا د لوړ اخوا البته لوړ څخه پیل کوو، د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته مګم لاندې راځي دا رقم. Y چې دی دا هم داسې معلومیږي لکه د برق خاده یا کوم خادې دي، داسې تقریبا داسې معلومیږي. خیر، اول د لوړ څخه تقریبا مابینځي ته راځو، مګم د کیڼ لاس څخه ښي لاس ته دغه رقم اول داسې، بیا دا خط نه لیکو، اول سر دغه خط لیکو، بېرته لوړ د لوړ څخه لاندې مګم د دې پله د ښي لاس څخه کیڼ لاس ته داسې راځو. دلته چې رالو اوس نو د دغه ځای څخه لاندې ځو چې دا مکمل شو. آخري زی یا زید، اصلا باید زی وویل سي. شروع کوئ د لوړ څخه، پیل کوو د لوړ څخه د کیڼ لاس ښي لاس ته داسې راځو، بیا دلته دغه ځای څخه داسې لاندې راځو او د دغه ځای څخه بېرته دا رقم ځو. نو دغه وه د انګریزي ژبې غټ یا اپر کیس یا کاپیټل letters یا کاپیټل توري. په بل درس کې به انشاءالله د انګریزي ژبې د کوچنیو توریو په باره کې یو څه معلومات درکړم. نو دغه و د نن ورځې درس. انشاءالله په بل درس کې به سره وینو. د خدای په امان. السلام علیکم.